دا خبرې زده کړه چې په دې باندې ما غټ کلاس اخیستی ده ټماټر به نه وایې سکول به نه وایې باټینګړ به نه وایې سرجي به نه وایې سکول به نه وایې مړه به نه وایې مړه به نه وایې جي به نه وایې دا کلاس بیا زه تا ته پوره یو میاشت کورس لګوم له خیره ځکه دلته نه څوک د خمیره کې رانه یو میاشت کې به انشاءالله وکنه خپل وطن دی نو خامخا کابل خواته نه یې راغلی درغلی وم کابل ته 2 پیرې درغلم خو لږ په منډه درغلی وم بېرته راغلی یم انشاءالله دا پیرې درغلم خواته یې درځم دا وارې چې راغلې زه مې لمبر در کوم ما ته بیا میسج وکړه د دې زه لوګار ته بیا یم د شیرین وایي د غوا شیدې در باندې خورم ښه صحیح ده انشاءالله صحیح ده خیر سور چای سوچا مستې کابل کوم ځای کې اوس زه دل اوس نه درته وایم ته بېغمه شه بس بیا زه درته وایم زه مننه خوشحاله اوسې مشره الله دې نور الله ته ښه چکر چې دې سیټ ته راشي که نه دلته خو هم ډېره ګرمي ده پرون راغلم ننګرهار نه یو شپه مې وکړله ګرمي وه ډېره خو خوږیاڼو خواته داس مونږ مېلمه شوی به وې که نه خوږیاڼو خواته یو خوندوره هوا ده چې وایي اوس زمغه سیټ چکر لګوم کله نه کله هلته خو موسم ډېر ښه دی اخي چیني دی هلته ډېر ښایسته دغه دی موسم دی هلته موسم نه کنه هوا هوا ښه ده ښایسته هوا ده دا خبرې زده کړه چې په دې باندې ما غټ کلاس اخیستی ده ټماټر به نه وایې سکول به نه وایې باټینګړ به نه وایې سرجي به نه وایې پوه شولې سکول به نه وایې دا شیونه لږ وخت به لګېږي جرنال صاحب لږ وخت به لګي انشاءالله لږ ډېر برابر شي لږ پاتې مړه به نه وایې مړه به نه وایې جي به نه وایې دا کلاس بیا زه تا ته پوره یو میاشت کورس لګوم له خیره ځکه دلته نه څوک د خمیره کې رانه یو میاشت کې به انشاءالله برا او که نه اوس هم ښه لږ او کنه نه کنه ورته ابلوز کنه ابلوز مې انټرویو ورکوله مکتب په ځای باندې سکول وی نو 2-3 پیر غلط شوم ځکه مکتب په ځای باندې سکول وی نو دا غلط دی یونیورسيټي به نه وایې سکول به نه وایې ټیپر به نه وایې دا ډېره غټه فلسفه ده ما دلته مکتب خلاص کړی دا پاکستان نه چې راشي دا شټاسري بیا دلته زه ورته پښتو زده کومه کره پښتو بس زه به د انشاءالله شاګرد کېږم دا پښتو مې لږ سمه شي که نه الله دې وساته خیر شه بس زه به دا نور کسان ملاحق دین راغی خدای دې وساته بس زمونږ ورور یې ولا ګران یې را باندې تا سرلوړی لري خیر شه الله دې عزتمن لره ورېږه زه حق دینم راواخلم مننه مشره خوشحاله اوسې ډېره او له خیره شه زه تا بیا تاسو چکر ته فارم ته بوزم د خیر سره ډاکټر صاحب سلام علیکم السلام علیکم محترمه څنګه جوړې صحت دې ښه دی شپې ورځې په خیر تېرېږي بچیان ګاونډیان خپلوان افغانان طالبان ټول ښه یاستئ الحمدلله طالبانو دې شیانو نه یم خبر خو زه ښه یم الحمدلله هر څوک خپل کار موږ ته سرې کرښې ته چې ښه په نورو باندې دومره پروا نه ساتو ډاکټر صاحب څنګه طبیعت دې څنګه ده بالکل د الله فضل و کرم دی ډېر ښه موسم دی زه په بلجیم کې هم ډېر ښه آب و هوا ده ماشاءالله ډاکټر صاحب افغانستان ته نه راځې راسه یو چکر ووهه یاره زه دې داسې لږ وګرځوم را وګرځوم پوه شولې بالکل جنرال صاحب در بشمه خو ما ستاسو نه بخښنه غواړم د دې طالبانو په اوله دوره کې زه په ننګرهار کې وم او څو ځلې تهدید شوی یم چې دا ګیره پرېږده په دې مسله مې هغې وخت نه لانجه وه او اوس هم نه غواړم چې درشم او ګیره پرېږدم نو بیا دا یو قسم تسلیمېدل ګڼم او زما ګیره دا دلته د هغه د کمانډو د دلته را سره دا ولاکه ګیره لري ګیره نه چې لکۍ دې شوي مې دلته څوک څه نه درته وایي بېغمه راځه ښه دغه ډاډ راکړه تا دپاره به مونږ هم په دې ګیرې باندې بلیډ راکاش کړو نور وایه منم دې جنرال صاحب بیا خو هېڅ مسله نشته ستا کې نه چې وایم چې
داسې ډانډه لکۍ دې وي مولا که څوک څه درته ووایي نه لکۍ مې ماشاءالله برابره ده فقط دغه ګیره نه غواړم نو بس خدای شرمولی ته چې ګیره نه غواړې و ډاکټر صاحب چې مه وایه چې نه غواړم دغسې وایه چې ورته کمزوري ده بس مسله پکې بله ده جنرال صاحب مسله پکې دا ده زما دا ویښتان ډېر ډبل دي چې پرې مې ښودله ځنګلي غوندې معلومېږم او بیا دغه معمولي قسم درته خورم چې معمولي پتري هغه بېرته بیا خریلی هم نه شي ځان ویني کومه هر څه مې ګډوډي نو زه مجبوریت لرم ستا غوندې نرم ویښتان نه لرم که نه ستا ویښتان اوس معلومېږي نرم دي زما شخ ډبل دي الله به خیر کړي ته خالي ما سره یوه میاشت دلته وګرځې په خپله به ګیره پرېږدې زه به دې داسې نایي ته بوځم چې په تبر به یې درته کټ کوي ښه صفا سوتره لکه هغه چینیانې چې کټ کوي الله دې وساته ډاکټر صاحب محترم خپل خیال هم ساته د صحت خیال دې هم ساته دا ځینې آرامیان زه وینم تا بس داسې لږ زر هغه کې بس یو دم ته ورته اکسلیټر نپکه هغه کې بس ډېره ګزاره کوه مونږ خو من حیث یو ډاکټر قسم ده یوازې تا ته نه د افغانستان هر وګړي ته هر ډاکټر ته هر تعلیم یافته ته د احترام په سترګه ګورو خپل د مشر په سترګه ورته ګورو والله قدر په ځان عزت په ځان فرض بولو پوه شولې نو احتیاط کوه د آرامیانو مرامیانو سره همچنان محترم صاحب قسم دی چې ستا سره راتګ ستا په دا کوم مسلې چې سره پیدا شوې که ما به د ورور غوندې هره شپه په یاد کې نه راغلی نو په ما باندې یو دغه وکړه دا ځکه چې زه د دې احساس کوم ما ته خدای پاک فهم راکړی چې ته په وطن مین خلک کسې ته په انسانیت مینی وطن به نه به تېر شو او هغه څوک چې د انسانیت خدمت کوي هغه اعلی ترین دی ښه وخت ولرې تر بل دی په پور د پلوی او بخونکي خدای سپارم د خدای الله دې ستا لوړی لرئ زرفان شي خدای پامان ودرگه مومن آصف منیر خوب که درزی که نه درزی اولا بیگامم ڈاکت نه جیک که دالنبل بیا ساخته ای دا میوټ کېږي نه که دا وختي میوټ او دا ډېر خر ده ملګرو لایف شیر کړه آصف منیر دی ما په غویی پورې م را ځواړنده په خره پورې م ځواړنده آصف منیر څه شته وایي ملک دیوالیا که آصف منیر ملک دی ما آصف منیر ته وتړه بس خلاص څه 20 کاله د پاکستان سره جنګ کړی والله که د دې حالت ته رسولی وای ماشاءالله لکه دې بالکل یو لنډه تبصره لرم دغه ورور په کمنټ باندې زه درته قسم خورم په تاریخ کې دا نږدې تاریخ 45 کاله 40 کاله وګورئ څومره چې په سترګو کې سترګې ورته اچولي دي داسې نظام ما ته راوښوئ چې هغه د اوسني نظام نه بغیر د پاکستان آصف منیر پرېږده دا پټې دي قطعې دي دا یو ځي بل لازي تاسو په تاریخ کې دومره سختترین عکس العمل سختترین دغه نیول یو اقدام کول د اقدام په مقابل کې یو دریځ نیول دا د هر چا د وسې کار نه دی کوم اوسنی دریځ چې نیول شوی دی دوستانو دا مغه کسان دي دا صحیح ده چې د مجبوریت په اساس به د هغوی په ملک کې د دغه استخباراتو د سپورټ به ورسره وو خو نن چې همدغه استخبارات چې وایي ما یو غټ یو نیم میلیاردي وطن انډیا وهلی دی دومره تیاري په ګونډو دی دغه زما بهترینو د میرویس نیکه لمسیانو ته نن په ګونډو دی او په دې زه فخر کوم دوستانو او په تاریخ کې داسې په ګونډو شوی نه دی لکه چې دا اوس ګونډو دی دا تاریخ وګورئ بالکل نعره تکبیر الله اکبر نعره تکبیر الله اکبر دا د دوی په کرزي په وخت کې دا د هغه وخت د آرمي چیف غلامانو دا د اشرف غني په وخت کې د هغه د وخت د چیف آرمي غلامانو د عیسی غلامانو
یوازینی خلک په تاریخ کې کندهار تیر نه کړ ډاکټر صاحب. بالکل دغه دې خبرې ته زما توجه وکړه دوستانو ته چې کندهار تیر کو ته اوس ماته دغه راکې زه به ډاکټر صاحب په دې خبرو کې ګوته درکوي نه هغه فکر دې راړوم. بالکل ښه خبره ده ګوتې نه تېرېږه فکر مې راړوه فکر دې نو دوستانو دا د وخت تقاضا ده دغه پیغور خپل ځان ته ورکړه د کمې طایفې پورې چې تعلق لري ځان سره فکر وکړه لږ ځان سره سوچ وکړه ځان ته ورکړه جنرال صاحب اول ډاکټر صاحب محترم ګوره دغه ملا صاحبان چې راغلي دي که فکر دی اخوا ته داسې نن هم داسې 22 کسان لکه مونږ یې څه کوو که نه مونږ یې په بلا غورځوو ویشته و له کاره غورځولي دي او چا ماتلی دی په کوم چې ویشتلي دي مال دې مونږ له ښې وویسته که په سترګه ویستلي که په هغه یې ویستلي خو ویشتلي دي بالکل ګوره نه هغه دا د ویشتلو پوښتنه په دې کړې ده چې تا که فکر دی دلته زموږ یو صاحب و کوم صاحب و هغه صاحب ته تا ویلې چې خل په وطن سر ورکوي او تا ورباندې دغه ورکړې ده نو چې پارس یې ویشتلي دي جنرال صاحب هغې ته به نه ځو خو دومره د بله خبره کومه چې ډېره یوه کمظرفه خبرې نن د ترجمان د پاکستان پوځ یو ډېر اوږد 2 ساعته پریس کانفرنس ورکړ او په هغې کې یوه ډېره ضعیفه خبره وکړه ویل چې موږ چې مجاهدین ووژنو څه شی ویلي دي ویلې چې دا مجاهدین په نوم باندې اشرار یا دوی چې ورته اوس فتنه هندوستان و خوارج وایي دا خوارج نوم هم زموږ یو ملګري ورکړی اوس دوی پایپو دی ده ویلي دي چې دا چې موږ ووژنو موږ بیا د لاشونه پرېږدو جسدونه چې سپي وخوري دا خدای دا د یو ملک د ترجمان خبره ده یو مجاهد ته دا یو غټ توهین دی او دا هغه مجاهد ته چې د ناولي سپي څوک یاد کړي دي دا د فوج خپل د فوج عسکر یاد کړي دي او دا خو د مولانا فضل الرحمن ویلي چې تاسو د کوم ځای شهیدان یاستئ د 2 ټکو غلامان یاستئ د 2 ټکو مزدوران یاستئ ما ټکس نه ته ما مزدوري ته به ځان وژني ته په څه شهیدي ورته ویلي بالکل دغه د 2 ټکو مزدورانو نن ډېر غټ خپلې ویلي عزیز رحمان ته سلام جنرال صاحب ورځم وعلیکم سلام ډاکټر صاحب ته یو سلام واچوه ډاکټر خوشیګر ده همدرد صاحب سلام مسیم چې محترمه په خیر علي څنګه یې صحت دې ښه دی شپه ورځ په خیر تېرېږي بچیان والله شکر الحمدلله د الله احسان ده ته څنګه یې د الله فضل و کرم دی الحمدلله عزیز رحمان ته مې مډیټر کړلې دغه غواړ شیان راځي کوه خو بیرته کته کوه مې دلته ډاکټر صاحب بوټه صحیح درته دا ټول جنرال صاحب تراوله زه په منطق او په دلیل باندې تبانه کې وباسم زه د دلیل او منطق نه زه نه وړم په دلیل او په منطق ډاکټر صاحب محترم هغه یو وخت دی یادېږي چې دا چیزانان په سوړو کې موږ او تاسو به مبارزې کولې بالکل جنرال صاحب تا به چې هغه یو چشمه کاره کوله او زړ پټکی به دې په سر و زه د هغه وخت نه تا سره او هره شپه مې ستا لایف کاته په فیسبوک کې بیا یې ورځې مې ته ویلې چې محترمه ته لږ ځان کاره که قسم دی چې ستا دا فالوور ستا شکل غواړي چې په کم شکل کې او تا زما خبره ومنله او د هغې نه وروسته دې په کمره رالې نو تا ته د دغې زغې غټ احترام لرم چې زما خبره دې ومنله او هغه ستا په فایده تمامه شوه ځکه چې نن خدای پاک کوم دغه د شهرت په تاج باندې ته ودرولې دا هغه څه چې ته مخکې به بیا نور داسې دوستانو ته دې لاره ورکړه هغې نومونه زه نه غواړم چې واخلم